جی د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ امید لرو چې روغ جوړ خوشحاله وئ وطن دی حالات سره خراب دي بل طرف ته ترقیاتي چارې چې کومې دي هغه هم ویلوړې دي بعد ارزدو نو نن مو غوښتل چې د عوامي نشنل ګوند چې کوم مشر دی ایاز وزیر دې سره په مختلفې موضوع باندې مختلفې دلته چې کومې مسلې دي په هغه باندې جمع وکړي نو ایاز ډېره مهرباني ډېره شکریه چې موږ ته د وخت راڅخه اول درته ووایه چې نن چې موږ وڼه کسي نن چې وزیرستان کسي کوم پوزیشن یې دی ښه شوی دی او که خراب شوی دی په ټولو نه اول خو زه د ژغ نیوز شکریه ادا کوم چې وخت په وخت د علاقې مسلې مسایل باندې دا لګیا دی او دنیا ته یې رسوي تر څو پره چې د وزیرستان خبره ته کې چې ښه شوی دی که بد شوی دی زه داسې وایم چې په وزیرستان چې کوم حالات راغلی دی نن سبا داسې حالات بیا چیرې موږ نه دی چا نه اورېدلي دي د مشرونو نه او نو چیرې روشي لکه دا کوم ویس حالات چې دی کرپشن عروج پر دی بیروزګاري دو مهنګایي دو بدامني دو دهشتګردي دو کرفي دو یوه داسې د خوښۍ خبره نشته چې د وزیرستان عوام ووایي چې یاره په دا کې موږ ته فایده دولي دا د موږ د خوشحالۍ له موږ چیرې ښه ژوند تېر کړي روزانه په بنیاد چې کېږي ډرون دي نه د شپې آرام شته د شپې ډرون دي دماکې دي فایرینګ دی او د ورځې هم دا خوف دی کرفي دو او مقصد دا دی چې حالات خراب دي ډازینه دي فایرینګ دی چک پوسټینه دي نو هر ملک ته کته چیرې وکسې ټول ملک نه لګیا دي عوام ته سہولت جوړوي خپل ملک پر مختاق غوړي او د علاقې د عوامو سہولت غوړي نو یو واضح پاکستان دی چې دا لګیا دی چې خپل عوام مسله د افغانستان سره دو مسله د ایران د امریکې د اسرائیل دو او پکې ټارګټ کیږي بدامني چې کومه ده په وزیرستان کې په عام اولس باندې راغلی دي آیا زور د موږ چې موجوده کیمه منې دی کیمه پیه دی د دغه په دغه صوبه کې حکومت دی نو په دې باندې کیمه ذمہواری دي آیا د دې ذمہواری پیرا کړی دي او که په دغه ذمہواری کې دی نه کوتاهی کیږي نو منې پیه خو زدا سیایم چې د وزیرستانو کې د شي خبر هنوي چې په وزیرستان کې کیمه مسلې دي قاعده 804 باندې لاګیا دي ټوټل صوبایي حکومت مشینری بلکې کازه دا ویا چې اپوزیشن چې څوره دی دا نن سبا لاګیا دی خالی د یو شخصیت پورا نو دولت دا بدامني دا ټارګټ کیلینګ دا مش چې کوم ذکر درته او روزانه په بنیاد باندې یمیش دولت اسکولی نړانګیږي دماکي ورته کیږي خوف هراس تای یک کای وارز د خالی متا په دا میډیا باندې متا تو سه د ام پی ال د منه اپ پیغام روشای چې دغه خلاف بیان کړای ویل د ټارګټ کیلینګ خلاف لیا دغه وکاري خلاف لیا د بتخوري خلاف لیا د بدامنۍ خلاف د یو احتجاج په وزیرستان کې کړای وی کا په شریک شوی وی خو د متحده سیاسي امن پاسون په احتجاجینه کې په خپل ایجنډا باندې پی ټی آی حکومت چیرې په وزیرستان کې نه درو مخکې شوی چې دی د بدامنۍ په د ایجنډا باندې روغلی وي ام پی ای ام ان ای پاکه شرکت کړای وي چې داغه د میژ ایجنډا دو او د میژ ملک ته تکلیف دی د میژ عوام ته تکلیف دی د مو علاقې ته تکلیف دی یو مسکولین رانګیږي په مو باندې کرفي لاګیږي د مو کرپشن دلته په ورځ باندې دی چیرې دا خبره ونه کړله آیا دلته لکه تو چې د احتجاجي نه دي کړي لکه پاکستان تحریک انصاف ګوند خودل د وخت په وخت احتجاجي نه کو پلان کوچینه ډبې هډه کوي کوړه راون وي نو ته څنګه وی چې د احتجاجي نه دي کړي خو هغه مو ته په دغه کول چې هغه د یو شخصیت ته پورا دی لاګیا دي قاعده 804 چې مشکم ورته یای یاره په چار داوا چې صدا سه کی صبر خچ نیولای وای بخلا پر نیولای دی داسې نمایش په کوته داسې لاګیا دي چې تو یې چې نشتا یو داسې غټه کرنا مې کړی نو زدا ویایم چې کړی دی احتجاجي نه په جما جمو احتجاجي خود خوره د علاقې د وطن له پورې نه دي کړی د لکه په ځړی نور مور چې کی مرته یا ډاپور چې کی مرته بدن پورته علاقې چې کی مدو ډیر زیات وخت کېږي پیرا دوا کوله کېږي چې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ تو ډیر زیات تکلیف سره مخامخ تو په دا کې چیرې زمینه پی ته سره راته وکړه څه کرداري ادا ک څه نیت شته
د ارتاق نیت شته د دغې علاقې د پوره د څه کړلې نیت شته نو په ټولو ناول خو لکه ته وایې چې برمل تحصیل موږ ورته وایي به انتها د مشکلات سره مخامخ دی د څو وخت نه نو زه هغه خلق ته پرین وایم چې دی په داسې مشکل وخت کې وخت تیر که کنې د دی هېڅ سهارا نشته څوک هم نشته چې د دی ملګرتیا وکړو یا د دی د پوره اوس چکو نو ایم این ای خو وخت په وخت باندې موږ ته وویلل چې د متحده سیاسي امن پاسون احتجاجي نه ترغلی دی ایم این ای خو ایم پی ای خو بیخي بیړ بکري دا کوم ته ویلي دي هغه خو بیخي دا سوچ نه لري چې په وزیرستان کې حالات خراب دي په وزیرستان کې څه مشکل دي خو لکه څرنګه چې موږ ته وویلل چې خپله نیکارۍ خرڅوي د زکوتر روپۍ چې کومې روشي د هغه سره تنظیم په دې کې یو کوېشن د زکوتر روپۍ د تو دا خبره وکړله لکه دوی اوس یو پیکیج اعلان کړی و یو خو هغه پیکیج بل دی مې لیست کړو د میږ په ونه کې دی چې سرکاري دسترخوان د پی ټي آی حکومت طرفه لګېدلی دی آیا دسترخوان واقعي د دې طرفه لګېدلی دی د دلته یو خو چې دی دا خو د دی 0% کردار دی دوم دا چې د دی کوم چې د غریبونو دپاره کیم زکوت ول یا کیم ریپی و کیم فند و ا صحیح تقسیم شکه د خپل سره وویش نو کیم دسترخوان ذکر چې دی کدی ځون ته کریډټ په وړ تقوا په نوم باندې دسترخوان و هغه سره د دې هیڅ تعلق نه و هغه نور کا سوندي هغه کو او بل چې کیم د غریبونو بارا عرب ریپی مختص شوی دي 80 کروڑ بارا عرب نو دولت ازدا ویایم چې دی خورد برد سره پکې وک خپل کا سون چې کیم دی پی ټی سی آی سره تعلق لري هغه کاسونه په لیست کې وچاول غریب یو په لیست کې نه دا چاولای کا بیا د چیرای چې میژ واکې غروي بون ور چاولې دي نو زه دې ته دا چیلنج ورکاوم چې دې دا کیم لیست چې دې جوړ کړی دا د پبلکو میډیا ته دا ور کوچ آیا دې څوک ور چاول دي لکه د دې په مانس کې دامرا د اختلاف شکار د خپل کار قانون چې روزانه په بنیاد باندې په میژ باندې سیخیږي چې یاره د مکاسونې پرېږي دي غریبونی نه دي ورچاولي د یوې فیملی ولې اتیات یا 60 70 50 30 داسې د رشتہ دارونه خپل فیملی نه دی لیسټینا جوړ کړي په دغه مت کې مو خیال دی ډي سي هم ور سره څه په غاکه روغلی دی چې 500 کاسون دي څورو دا موتر وکوي ډي سي خو هم غریبون ته نه ورکوي ډي سي خو به خپل من پسند لیا مشرون لیا ملکون لیا خانون لیا هغه خلک چې د منظور نظر خلک وي هغه ته ورکوي نو دولت د غریب د پورا هیڅ گنجایش نشته غریب ته هیڅ نه دی رسېدلی نه چا په لیست کې لیکلی دی د میژ په علاقه کې خو چې څوره غرغلي دي چې د غریب نه پوښتنه کوي آیا چې مخې روغ شناختي نه ورخاست حضور ونه دی په ونه کې اوس ډي پي او ډي سي بار پروټوکول شیر کوي دیر ووزي دولت نو د انتظامیه کردار څرنګه دی د ونه په حالات کې انتظامیه پولیس څه کرداري دی نو که زه ته دا ووایم چې صرف د دفترې د پوره دا محدود دي د دوی په امن امان کې هیڅ کردار نشته نه دا کردار یې شته چې دته 3 ایم پی او روشي ډي سی اساین کو دته کا په 12 بجې په 11 بجې باندې د کرفي لیست روشي آرډر روشي دا ساين کو عوام چې گای چې گیږي نه خبر نه دار د قانونا بند کوي بازور ته مادرمي او د ډي پی او هغه سه کردار دی دا بازور ته وکسه چې په دغه بازور کې کم قسم خلک ګرځي څه نمونه بد امني دو او دا خو د الله پر رحم کرم سره دا بازور چالیږي کني دا بازور کې څه کردار د سکیورټي څه کردار د ډي پی او څه کردار د ډي سی نشتا ویلې چې دلته د هر سړی خپل نه د ټریفیک نظام بحال دی نه دولت نرخنامې شته خو صرف دی روزي د کاندورن فاین کو جرمنای کو هغه وصولي زنو کې خپل منتلی مقرره برابر کو زنه نور په دغه کې زدا یایم چې د سول انتظامیه نو مهنشته حضور د شپې مخستان ډیره وټه د وکاو شو په ونه کې بیا ورته ول چې بارودی نه کار کړه نو اسه ها د غلاکی خلق درېدلای دی نو څه ریکوست کې موږ بار ریکوست وکړ چې دا په داسې طریقه باندې وکړي ته څه ریکوست کې چې دغه نه خلک څومره پټنشن کې کیږي دغه نه خلک څومره تکلیف سره مخ کیږي چې د بارود نه کار کوي د څه وکړه زه دا وایم چې همیشه د پورا د بارود نه کار کړی نه دی د وطن رنګ کړی دی په ناکاره هغه شتایي چې هغه ناکام کې منصوبات ناکام اکي چې د کیم په خدایشتي
بارود ډزېدلی دي هغه ډانګې ډانګې کړي دي چې کوم سکول ته ایښتي هغه ډزېدلی دي هغه ناکاره کړي نه دي هغه په چار کې راوستلی دي پابندې چار کړی دو هغه روډینې اړان کړل هغه سکولینې په اړان کړل هغه بلډینګینې په اړان کړل ناکاره خو هغه شي ته یې چې هغه شای فلاپ شي نقصان ونه کی نو کیمه داسې کیمه ډنګه ته چې دا بشکای شه شوی دا بارودي شوی هغه بلا شوی دي نو هغه شوی نه دي مش سول کې د ریاست چې مهرباني وکړي میش خلق ذهني ټینشن ذهني مریضون شول نیم امازای کوم په وزیرستان کې چې کیم دی دغه د ذهني مریضون دي نو میش دا سول ورته کی چې مازی دغه دماکي دغه فایرینګینا دغه ټارګټ کیلینګ دغه وکړی پرینا تو پتا وی ابل ورجو کا سغوا شوی دی پرین دی ام ان ای صاحب سابقه ام ان ای غالب خان ورور غوا شوی دی نو ور سارا د سکیورټي چیک پوسټ آی کوټ یې نیولای دی په دا کې مرچ جوړې کړې دي چې زه تاسو امن رواله خو چې چیرته د تللې دي امن نه در وصله بدامنی په سر غلې دو میش د دینا میشول چې مطمئن شي د تور ګل پر کورینا ونیول علاقې ونیولې خو د بدقسمتۍ نه د هغه خلک چې چیرته خوشاوي کاروایی کړای شي نو دای څه امن او امان په دا علاقہ کې رو نه وسته نه په نظر ودرېمی لکه پانګوره ډکه بادارز دو نن پیرارز د دماکي او زینا دغه غړتل څه پوسټینه مو وکتل انګوره د خلک خپا دی چې مطلب د میش سره کیم سیاسي خلک یا ایم ان ای د ام پی دی هغه په دا سخت ریزه کې د میش پښتنه ونه کړل نو په شکه چې د دې ګلا په څوی دو چې د سیاسي خلک نه و کې د منې پی نه و کې خو سیاسي خلک زدا چې په وزیرستان کې همیشه کردار ادا کړای دی درنه اکشنا ولې دي تجاجینه کړي دي جلینا تتللی دي اف آی آر په کټ شوی دي خود د حکوم چې کیما دو د اصلي حقدار چې کیم دي چې چانه غشتنه کوه مې نه پی دي منتخب نماینده دي یې د نن سبو په صوبا کې حکومت آی خو صرف حکومت د وینو د پورا کاغذی کاروایی د پورا د په ګروند باندې دی هیڅ نشتا کني کدی په ګروند باندې څوای دی موجودګي وای نو د برمل تحصیل تمره متاثر کېدل نو د انګور اډي خلک دا شاړو کړلای خو د بدقسمتۍ نه چې کی مې رزنه پاس شوی دی پنا باد کا د انګور اډي بازور دی نه دلدلای عوام دی نه دلدلای هغه خلک نه دی دلدلای نو په چار دادو زې منیم پیت آیا چې په خپل خورا باندې مهرباني وکي روسي یا د کوم سره شانه بشانه وداري نور سیاسي خلک چې کوم ټیم نه متحده سیاسي امن پاسون جوړ شوی دی سیاسي خلک همیشه د پورا په وزیرستان خورا نه کړای دی په کومي نه کړای دی هر مشکل ته زون تیار کړای دی او مزیدو ان شاء الله دی تیار ورته ازور لکه په مختلف علاقې کې کورینا ونیول فوج وس پکې موجود دی دا زمر سک پر ورسېده په مختلف علاقې کې کلیدي یغه په وجود دلته همیشه کله په وځي کې موبایل نتورک کاټوي کله په بل علاقې کې موبایل نتورک کاټوي او کله په وځي کې د خپل کلی ورځوي کله په بل ځای کې خپل کلی ورځوي چې علاقې دی چې مش په کنټرول کې دونو دا کلی دی ویل ورځوي او دا د موبایل نتورک بار دی ویل بند کوي نو په ټولو ناول خو زدا وایم چې داغه د یو پروجیکټ دی په دام نه دی ته ډالر ملایويږي کني دا کیمه کاروایی دی کو دا ډېر په اسونه سره کېدلای شولې کوموي په اعتماد کې و خستای وای عوامو په اعتماد کې و خستای وای خو دی یو څه فلم خو جوړاوي دی خو چاته دا شای مخ کې پیش کاوي دی خو ډالر په څه باندې ورته رودريمي چاټي خو دی ته ډالر دا سه نه رودريمي نو په دغه په وځدا یو پروجیکټ دی چې دی و خستای دی ډالري جنگ دی په خطا کې تو ته پاتا دو چې دا شری دی دغه د پورا د جرنلونو سره د عوام غام نشته د جرنلونو سره د خبر غام نشته د جرنلونو سره په بهر ملک د جزیره په بهر ملک د د زمانه د شژوند دا سوچ دی ور سره د عوام هیڅ سوچ دی سره نشته حالات خراب دي کله زمر سکتای کله انګور اړه دو کله ټټای دی څو وخت نه متحده سیاسي امن پاسون خاموش دی پرنګي هغه جلسي هغه درني هغه کیمو شور چې هغه خاموش شوی دی وجه نو زه خدای یم چې سیاسي متحده سیاسي امن پاسون خاموش نه دی وخت په وخت میټینګ نه کو وخت په وخت نوسته کو د
ریاست سره په تماس کې دي نو په کوم په هر ځای کې چې ستونزه راغلې د سیاسي خلک د کوم سره تړلی خلک دی چې چیرته ستونزه وي چیرته مشکلات وي کوم روچک شي سیاسي خلکو ته موجودګي لري نو موږ دا یایي چې د علاقه یو قسم سکوت تو یرغمل کړي دو نو که د یوه طرفه وای بیا عوام هر نمونه اکټیویټیز کړای شول خو د بدقسمتۍ نه داسې حالت راغلی دي چې کومې سقوط کړی دی د هره طرفه د ریاست طرفه مشته فیسیلیټیز نشته نو په دا وجه باندې نور سیاسي خلک خاموش نه دی رمضان رضا روغله موږ وسخنوستا شو انشاءالله په رمضان آبادو دا سیاسي خلک په هغه انداز کې ووځي چې یو ورو دا ریاست بیا دا ویایي چې آخر کار دا څه وشول او موږ دا ورته چې رمضان په خاطر دا کوم افغانیون چې ستړیا وي دا کوم ډازو دا کوم دماکې دا کوم ډرون چې کېږي نو موږ درته چې رمضان په خاطر مهرباني وکړئ توس دا کوم چیرې آرام تاستی پرېږدي آخري پښتنه مې دو خوب دا کې دوه پښتنې دي دا چې مخته یوره کوشش دلته وکړه د بازور د بند کولې د کرفي په نوم باندې نن بیا دوه مور دی چې دا کوشش وشو د بازور د خلک سره وتر و سکول نه باندې شول دغه باندې توس ویل خاموشي فلال دوه دا چې دلته افغانیون چې کین تنګیږي هغه باندې ویل خاموشي موږ په افغانیون باندې نه خاموش په خپل عزت لاله تونې ته تلای چې ګونه سره ملاو شوای ما او مخکې مې دا خبره ور سره کړې د مخکې ډي سیخ دستای ویلې دي موږ په خاموش بالکل نه یو خو د بدقسمتۍ نه رمضان رضا روغله او نو هغه اکټیویټیز نه کیږي بل د شپې مومنټ نشي کړلای او دومره خبره چې کیما دو د کیما ته ویای چې بازور د کرفي نن غایز هزار وتلای وما دا ټول د کندورون باندې تقریبا مو چاکر لگاولای دی چې کرفي هیڅ نشي واستلای کرفي نشتا خو د بدقسمتۍ نه زه کوم ته دا سوال زه کوم ته دا اپیل کما چې دا افواه ما پیلاو کوي چې تر څو پر په میش باندې لیا لاټي چارج نوي شوی لیا فارینګ نوي شوی تیرغه پر ما افواه پیلاو کوي ما پر په ګنډه پیلاو کوي دمره خوفي په د علاقہ کې امیش خلک غیر ضروري پیلاو کړای دی چې هر سړی سره دا خوف ته چو دو څه کیږي نو میش دا ورته یایي چې په ساری درته ما با زور بند کوي ترغه پر ما بند کوي چې تر څو پر ادا شمیر کا حالات اغزی ته نوی رسیدلی چې بالکل د کنټرول نه نوي میش ورته په ساری نو با زور بند کیږي نو کرفی لاګیږي او ان شاء الله میش خاموش نه یي میش د حکومت د مشکلات د پورا د خوره د پورا هر وخت حاضری چې کوم ټیم د کوم میش پچاروي میش خپل قرباني ورکړي ډیره مننه ډیره شکریا چې وخت راځکای مهرباني شکریا حاجی د ژغ قدرمنې د یازور خبرې مار بدلې په مختلفه موضوع باندې نن خبرې وکړلې ان شاء الله پرتن کې مو انټرویو کې په انټرنیټ کې مراکې کو په نور موضوع سره خبرې سره کې فلال اجازه ترسکې په مخمشه